تیرونی او رسنۍ. د اونۍ د مهمو خبري مطالبو ځانګړې خپرونه. په دې خپرونه کې د اونۍ د 2 ورځو مهم خبري مطالب او موضوعات اوریدلی شئ. د مومندرې ولسوالۍ نوی امنیه قومندان وټاکل شو. په دې غونډه کې د بهسود ولسوال ویل د افغانستان اسلامي امارت پر اتاک سره دغه موانع لرې شوي. ننګرهار کې د اسلامي امارت په ملاتړ د میرمنو لاریون. تیرونی هره جمعه ماښام 9:30 او بیا ځلې شنبه ماښام 4:10. سلامونه. تیرونی او رسنۍ خپرونې ته ستړي مشئ. په سر کې پام وکړئ د تیرې اونۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د دوست هیواد هندوستان له لوري د مرسته شویو 50,000 ټنه غنمو لومړی او د پاکستان هیواد له لوري د مرسته شویو غنمو دویمه جوپه د تورخم له لارې هیواد ته راورسېده. د دوحې تړون 2 کلن شو. ننګرهار کې دیني عالمان امریکا د دوحې تړون ته په نه ژمنتیا تورنوي. او د ننګرهار یو شمېر سوداګرو د پاکستان له سفیر سره په لیدنه کې د سوداګرۍ پر وړاندې د پرتو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. ښه راغلاست. زه مطیع الله زکي یم او تاسو د ننګرهار له ملي راډیو تیرونی او رسنۍ خپرونه اورئ. ورځو د تیرې اونۍ د مهمو مطالبو غورچاڼ ته. شنبه د هودیاکب د میاشتې 1 نیټه. د شنبې د ورځې مهم خبر چې تر ډیره د رسنیو سرټکی او هغه دا و چې د هندوستان هیواد له لوري افغانستان سره د مرسته شویو 50,000 ټنه غنمو لومړی جوپه هیواد ته راورسېده. د تورخم له لارې د هندوستان هیواد له لوري د مرسته شویو 50,000 ټنه غنمو له جملې څخه 2500 ټنه غنم چې په 42 لاریو کې بار وو هیواد ته راورسېدل. زموږ همکار پرې رپورټ چمتو کړی و چې تاسو اورېدو ته رابولم. د هندوستان هیواد له لوري د مرسته شویو 50,000 ټنو غنمو لومړی جوپه هیواد ته راورسېده. دغه مرسته چې په 42 لاریو کې بار وه نن په تورخم ښارګوټي کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو ته وسپارل شوه. د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي وزارت مرستیال مولوي شرف الدین د دغو مرستو د ترلاسه کولو پر مهال رسنیو ته وویل چې په لومړۍ جوپه کې په 42 موټرو کې بار 2500 ټنه د هند مرسته شوي غنم را رسېدلي چې دوی به په اړمنو هیوادوالو وویشي. د ده په خبره چې پاتې 40,000 ټنه غنم به هم ډېر ژر هیواد ته راورسیږي. نننی چې د کوم ګاډي موټر ولاړ دي تاسې ویناست دا د دوست هیواد هند کوم کومک چې سوی دی د غنمو دی او 50,000 ټنه کومک سوی دی د افغانستان د ملت سره سوی دی او دا ډېر وخت مخکې سوی و چونکې په لارې کې ستونزې وې نو هغه ستونزې تر یو اندازې پر اوسه حل سوي دي. دغه د چې اوس 2,500 ټنه هغه غنم چې د افغانستان سره د هند هیواد څخه کومک سوی هغه را رسېدلی دی. بل پلو د بهرنیو چارو وزارت استازي مولوي احمد هندوستان دوست هیواد یاد کړ او د دې مرستو له امله یې ترې مننه وکړه. دغسې زه د بهرنیو چارو د وزارت په نمایندګۍ باندې دې نه زه غوښتنه کوم چې تاسې د افغانستان د خلکو سره چې هر قسم مرسته وي هغه ورسره وکړئ او د افغانستان خلک هغه د هیره مه وباسئ او له دې نه زه بیا هم مننه کوم. او بله خبره چې د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په نمایندګۍ باندې د هندوستان د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د په رسمیت پیژندنه کې هم د موږ سره همکاري وکړي. د اسلامي امارت مسؤلینو د غراز د نړۍ له نورو هیوادونو هم غوښتنه وکړه چې افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې ترسره کړي. تازه مو غږ د ننګرهار له ملي راډیو اورئ. د همدې شنبې د ورځې بل مهم خبر دا و چې ترکیه افغانستان ته د نږدې 1,000 ټنه بیړنیو او بشري مرستو د لیږلو خبر ورکوي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په دې مرستو بار اورګاډی چې 2 واګونونه لري پرون له انقرې څخه وخوځېد او ټاکل شوی چې له 4,200 کیلومتره واټن وروسته به هیواد ته ورسیږي. د راپورونو له مخې د ترکیې په دې 904 ټنه مرستو کې خواړه، جامې، د تودولو وسایل او روغتیایي اړتیاوې شامل دي. ترکی چارواکو ویلي د مرسته لاړو افغانانو سره د انقرې د بشري مرستو 3مه جوپه ده. یک شنبه د هودیاکب د میاشتې 8مه نیټه.
د یکشنبې د ورځې مهم خبر دا و چې ننګرهار دیني عالمان امریکا د دوحې تړون ته په نه ژمنتیا تورنوي. وایي تړون کې ټولې ژمنې یې ماتې او تر پښو لاندې کړي دي. د دوی په وینا امریکایان ځان د بشر حقونو مدافعین بولي، خو هم دوی د بشر حقونو نقص او د افغان ملت شتمني کنګل کړي. غواړي په دې سره افغانانو باندې اقتصادي فشارونه زیات کړي. زموږ همکار عبدالظهور ګلزاد په همدغه موضوع ریپورت چمتو کړی و چې تاسو اورېدو ته رابولم. د کپ پر لسمه د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ دوحه کې د سولې د تړون 2 کاله پوره کیږي. په دغه موده کې دواړو لورو څه باندې یو کال خبرې اترې وکړې او د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 دوحه کې د سولې دغه تړون د امریکا بهرنیو چارو وزارت د وخت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو. دوحه کې د سولې تړون یوازینی موخه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او جګړه پای ته رسیدلو. ننګرهار کې دیني عالمان وایي اسلامي امارت دوحه کې له امریکې سره په رښتینې توګه مذاکرات پیل کړل چې موخه یې افغانستان کې سوله او ټیکاو. دوی وایي امریکا نه یوازې تړون کې پر کړو ژمنو عمل ونه کړ بلکې په زور د افغان ملت شتمني کنګل او اوس غواړي د افغان ملت شتمني د نړیوالو اصولو خلاف د سپټمبر 11 پیښې پر قربانیانو وویشي. د افغانستان د ملت سرمایه موږ هغه سرمایه غواړو چې دا زموږ حق دی. دی دا حق نه لري چې زموږ سرمایه دی تقسیم کی یا صدقه کی چاته هغه خپل خلکو ته چې کوم په 12 د سپتمبر باندې هغه مړ شوي دي او د هغې ورثه باندې دی تقسیموي. دی هیڅکله دا حق نه لري. دا حق د افغانانو دی. نوموړی وایي اوس چې پر ټول هیواد اسلامي امارت واکمن دی او بشپړ امن رامنځته شوی، خو امریکا چې ځان د بشر حقونو مدافع بولي خپله د بشر حقونه نقص او تر پښو لاندې کوي. د دغو علماو په خبره چې اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي، امریکا او د نړۍ هیوادونه یې باید په رسمیت وپیژني. ولې متاسفانه چې امریکایانو دغه معاهده په ډېرو برخو کې هغه ماته کړې وه او اوس هم ماته کړې ده. اوس هم مشکلات جوړوي. په نړیوالو باندې غږ کوو، په امریکایانو باندې غږ کوو چې کوم معاهده شوې ده دا باید عملي کړي تر څو د افغانستان د موجوده مشکلات دا حل شي. اوس خو ستونزې او مشکلاتونه کم شوي دي او امن و امان دی، هر طرف ته سوله ده، هر طرف ته ښایسته فضا خوره ده. نو پکار دی چې ټوله دنیا اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژني او چې کله اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژني دا مشکلاتونه دا به رفع دفع شي. د رسمیت پیژندلو لپاره چې کوم شروط دي هغه پوره برابر دي. په ټول وطن باندې د اسلامي امارت قبضه ده. بل دا دی چې په هر یو کوڅه کې په هر یو مکان کې امن دی، سوله ده. هیڅ یو کس د بل کس په حق باندې څه شی ظلم او تیری نشي کولی. له نن څخه 2 کاله مخکې د اسلامي امارت او د امریکا ترمنځ په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک شو. په دغه تړون کې اسلامي امارت ټولې ژمنې په ځان عملي کړي دي او امریکا چې دی هغه بیا دغه ژمنې په ځان نه دي عملي کړي. لکه اولین د افغانانو کنګل شوي پیسې دي. د امریکا نه غوښتنه دا ده چې دغه کنګل شوي پیسې دي ازادي کړي، هغه کوم تړون چې شوی دی هغې له دې ژمن پاتې شي. دغه عالمان د امریکا پر ګډون د نړۍ پر نورو هیوادونو هم غږ کوي چې اسلامي امارت په رسمیت وپیژني، ځکه د رسمیت پیژندنې شرایط یې پوره کړي او نورې بهانې دې ورته نه لټوي. تاسو د ننګرهار له ملي راډیو 13 ورځنۍ خبرونه اورئ. د یکشنبې د ورځې بل مهم خبر دا و چې ننګرهار کې خراسان خصوصي پوهنتون د خپل ګل تولید تر نامه لاندې د کورنیو تولیداتو د ورځنۍ نندارتون پرانیست. مسؤلین وایي 10 غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته وړاندې شوي چې موخه یې کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه ده. دا خبر نور جزئیات په چمتو شوي ریپورت کې اورو. ننګرهار کې خراسان خصوصي پوهنتون د صنایعو او معدنونو خونې سره په همغږۍ د خپل ګل تولید تر نامه لاندې د کورنیو تولیداتو د 2 ورځني نندارتون پرانیسته. مسؤلین وایي په دغه نندارتون کې په 10 غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته وړاندې شوي چې موخه کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه او وده ورکول دي. دې کې تقریبا 10 کمپنیو حصہ اخیستې ده چې په دې کې به زموږ ملي تولیدات چې اکثریت په ننګرهار کې جوړیږي د دې نمایش به کوي زموږ محصلینو ته، د باندې میلمنو ته، تر څو زموږ ځوانان او زموږ د افغانستان خلک بالخصوص د ننګرهار د موږ د دې ملي تولیداتو نه خبر شي او د دې تولیداتو په استفاده کې موږ په خپل روزمره ژوند کې دې ته ترویج ورکو.
د صنایعو او معدنونو خونې مسؤل وایي دوی په پلان کې لري چې د تیرو کلونو پر سیر په راتلونکي پسرلي کې د ننګرهار په کچه د یوې لوی نندارتون پرانیسته وکړي. مارکیټینګ معنا دا چې د هر څوک چې راځي که عوام وي که دولتي چارواکي هغه لیدنه کوي ګوري چې په افغانستان کې په ننګرهار کې کم تولیدات شته هغې هګا کېږي چې موږ دغه تولیدات لرو کیدای شي چې هغه هم تولیدات یې خوښ شي او خرید ورنه وکړي. د نندارتون ته ورغلي خلک وایي ډېر خوښ دي چې له خپلو کورنیو تولیداتو لیدنه کوي. دوی له نور هېوادوالو غوښتنه وکړه چې په ورځني ژوند کې له خپلو کورنیو تولیداتو څخه ګټه واخلي. بیا د خپل وطن خپل شی خپل ده نو بل وطن نه چې راځي تاریخ یا تیري یا څنګه نه وي نو دا خو بس ډېر مزهدار کار ده. خدای دې د خپل وطن دې موږ را جوړ کړي الله دې موږ تاسو ټول سره یو موټی کړي. د دغسې غونډو څخه موږ کولی شو چې وطنوالو ته یو ښه روحیه ورکړو په ځای د دې چې هغه تولیدات چې خارج ته ګټه رسیږي هغه خارج ته فایده رسیږي موږ خپل تولیدات واخلو خپل تولیدات غني کړو او په خپلو تولیداتو باندې دغه خپل وطن په خپو ودرو. د مسؤلینو په خبر اوس مهال په ننګرهار کې 300 بېلابېلې د کورنیو تولیداتو فابریکې فعالیت لري چې د هېواد د نورو ولایتونو سربیره بهرني هېوادونو ته هم صادرات لري. دوشنبه د هودي عقب د میاشتې 9 نیټه د دوشنبه د ورځې مهم خبر بیا دا و چې ننګرهار کې د دولتي مطبعې مسؤلین وایي د چاپ ماشینونه له کاره لوېدلي او ځینې هغه ډېر زاړه شوي چې د مطبعې کارونه د خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. دوی وایي د مطبعې د ښه فعالیت لپاره هڅې ګړندۍ کړي او ژر به یې له کاره لوېدلي ماشینونه د اوسني وخت سره سم جوړ او په کار به پیل وکړي. ننګرهار کې یوازینۍ دولتي مطبعه 102 کلنه کېږي خو بندېدو ته نږدې ده ځکه ماشینري له کاره لوېدلې او ان حکومتي رسمي کاغذونه هم د چاپ لپاره نه ورځي. د افغانستان د نورو سیمو پرتله ننګرهار ته د کتاب د مینوالو سترګې د کتابونو ورځپاڼو او نورو د چاپ چارو له کبله هم راوړي او له امله یې د ادب زانګو بولي. د دغې مطبعې مسؤلین وایي د ماشینونو زړښت سره سره بېلابېلو برخو کې فعالیت لري او د مطبعې ژغورنې لپاره یې هڅې پیل کړي چې دغه مطبعه پر خپلو پښو ودروي. دوی وایي له اړوند ادارو سره یې لیدلي او ډاډ یې ترلاسه کړی چې د مطبعې لپاره به نوي ماشینونه اخلي. بعضې ماشینونه خراب دي نو د هغې د فعالیت اراده مو کړې یعنی جوړوي مرکز هم را سره وعده کړې ده او انشاءالله لنډ وخت کې به برابر شي. ښاغلي احمد دغه دولتي مطبعه مهمه وبلله او له دولتي ادارو غواړي چې کتابونه ورځپاڼې او نور د چاپ لپاره وروړي چې له دې سره به د چاپ په برخه کې د فساد او جعلکارۍ مخه هم ونیول شي. د دغې دولتي مطبعې مالی او اداري مدیر وایي دا یوه دولتي تصدي ده او ټول دولتي کارونه پکې ترسره کیږي خو د ماشینرۍ د زړښت له امله د مطبعې چاپي کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ دي. اوس مهال چې ګورو دغه مطبعه ماشین آلات استهلاک شوی دی په صحیح توګه باندې کار نشي ورکولی. څو ځله د مقاماتو نه د ولایت نه د هغه نه خواهش کړی د پیشنهادونه هم کړي دي چې موږ لپاره نوی ماشینونه راکړي چې په ښه ډیزاین سره د چاپي کارونه سرته ورسوو. د مطبعې کارکوونکي هم د ماشینونو له زړښت شکایت کوي او هیله ښیي چې په راتلونکي کې به یې کارونه ښه شي. دې مطبعه کې څو کاله کېږي چې زه کار کوم او په دې کې کارونه داسې دی چې مخکې لږ ډېر ګډوډ خو اوس مخکې نه لږ ښه شوي دي ماشاءالله او زمونږ مشکل د اساسي دا دی چې دا ماشینونه زمونږ ډېر زیات زاړه دي پخواني دي. هر یو ماشین چې دی 20 کاله 22 کاله 15 کاله 10 کاله پورې چلیدلی دی خو عوارضي دي او مصرف پې نه دی شوی او مشکلات پکې دا دی چې زمونږ چاپ ډېر ښه نه دی. 10 کاله وړاندې دې مطبعې هره ورځ 15,000 ګڼه د ننګرهار ورځپاڼه چاپوله او تر 50 تنه کارکوونکي لرل خو اوس په ونۍ کې یوازې 1500 ګڼه د ننګرهار اونیزه چاپوي. یاد دې وي چې د ننګرهار دولتي مطبعه په 1298 کال تاسیس شوې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ روان سیاسي جریانونه موږ نور د ولس ته سوکالي او آرامي راولو د دې ولس د خیرخواهي کوشش به کوو. د هغوی د مال حفاظت به کوي د هغوی د ناموس حفاظت به کوي. داسې یو حکومت جوړ کړو تر څو زموږ او ستاسو هغه 40 کلن ناخوالې بیا را تکرار نه سي. اسلامیت د هیواد وحدت د هیواد دا د اصل په شکل باندې موږ پیژندلی وي چې دا د هیڅ په مقابل کې چاته نه ورته.
د سوداګرۍ او صنعت غوړېدا او پرمختګ راپورونه تېر کال تقریبا 15 ټنه خواوشا پورې خرمایي کړې وه. سږ کال امید دی چې 10 نه تر 15 خواوشا پورې وکړي. موږ د اقتصاد د ودې لپاره ښه فرصتونه لرو. ګڼ هیوادونه مخکې له وخته له موږ سره په تماس کې دي چې موږ سرمایه گذاري کوو په افغانستان. خرما مې ولیدله، خرما ماشاءالله ډېره ښه خرما ده د پروس کال په پرتله، او راغلی یم چې خریداري وکړم. د ورزش په ډګر کې د افغان زلمیانو ویاړنې او لاسته راوړنې، دا هر څه په ننګرهار ملي راډیو کې. ننګرهار ملي راډیو منځنۍ صفحه 1440 کیلو هرټز او اف ام 115.2. تاسو مو غږ د ننګرهار له ملي راډیو اورئ. د همدغې دوشنبې د ورځې بل مهم خبر بیا دا و چې د ننګرهار یو شمېر سوداګرو د پاکستان له سفیر سره په لیدنه کې د سوداګرۍ پر وړاندې د پرتو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د سوداګرو په خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري نیم پر نیمه کمه شوې او د ترانزیت پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي. کابل کې د پاکستان سفیر هم ستونزې مني او د حل لپاره د اقداماتو ژمنه کوي. سې شنبه د دلوي سلواغې د میاشتې 10 نیټه. د سې شنبې د ورځې مهم خبر چې تر ډیره د رسنیو سرټکي او غدا و چې ننګرهار ته د گاونډي هیواد پاکستان له لوري د مرسته شویو 50,000 ټنه غنمو دویمه جوپه راورسېده. چارواکي وایي د پاکستان هیواد له لوري د مرسته شویو غنمو څخه په دویمه جوپه کې 3,600 ټنه غنم راورسېدل چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې به په اړمنو کورنیو وویشل شي. د پاکستان دولت له لوري مرسته شوي غنم د دوشنبې په ورځ تورخم کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. تاسو د ننګرهار له ملي راډیو تېرونی ورسنۍ خپرونه اورئ. د سې شنبې د ورځې بل مهم خبر دا و چې د هوت 10 د امریکایي اشغال د خاتمې ورځ ده. له نن څخه 2 کاله وړاندې په همدې ورځ اسلامي امارت له امریکایي لوري سره قطر کې هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخې په هیواد کې دغه اشغال پای ته ورسید. جلال آباد ښار کې د شهید مولا نیک محمد رهبر ځای ناستي شمېر مجاهدینو له لوري دغه ورځ د یوې غونډې پر مهال ونمانځل شوه. چهارشنبه د هودي اکب د میاشتې 18 نیټه. د چهارشنبې د ورځې مهم خبر دا و چې د اقتصاد ریاست په کوربتوب مؤسساتو سره د همغږۍ غونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو استازو برخه اخیستې وه. په جوړه شوې دغه غونډه کې د مؤسساتو استازو د خپلو پروژو په تړاو معلومات د اقتصاد ریاست له مسؤلینو سره شریک کړل او خوښي څرګنده کړه چې د دولتي او غیر دولتي ادارو د ښې همغږۍ په موخه دغه ډول غونډې جوړیږي. د اقتصاد رئیس مولوي امین الله د تیر مجلس پریکړو ته د کتنې ترڅنګ د پروژو مرستو په شفاف ویش ټینګار وکړ او زیاته کړه له دوی سره اوس مهال 11 مؤسسې ثبت او راجستر دي چې د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه ترسره کوي. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې د کارونو د راښه کېدا لپاره به دا ډول غونډې دوام وکړي. د چهارشنبې د ورځې بل مهم خبر درته د پکتیا ولایت لرو. د اسلامي امارت مسؤلین وایي هیڅکله به اسلامي او افغاني ارزښتونه د رسمیت پیژندنې قرباني نه کړي. دا خبرې د هیواد د اوبو او انرژي وزارت سرپرست پکتیا کې هغه لویې ولسي غونډې ته په خپلې وینا کې وکړي چې د شیخ منصور دیني مدرسه کې د ګڼ شمېر حافظانو د فراغت په ویاړ جوړه شوې وه. د اسلامي امارت د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې له منصور دیني مدرسې څخه د قرآن پاک د حافظانو د فراغت په مراسمو کې ګډون وکړ. نوموړي یادو مراسمو ته د خپلې وینا پر مهال یو ځل بیا د اسلامي امارت رسمیت پیژندلو په اړه وویل. نړیوال غواړي چې اوسنی حکومت د ځینې دیني او افغاني ارزښتونو په بدل کې په رسمیت وپیژني، خو پر وینا چې هیڅکله به اسلامي امارت دغه ارزښتونه د رسمیت پیژندنې قرباني نه کړي. اسلام د اسلام پټي ولاړو موږ غیرت لرو، به غیرت خلک دوی دا غیرت موږ نشان ده. نو چېرته داسې چې له دغو شیانو نه موږ څوک تېرول غواړي او بیا په رسمیت پېژني، نو دا خو الحمدلله ټول علما دي. د تعمیر المؤمنین شیخ الحدیث ده، شیخ التفسیر ده، د هغه هم دغسې شاګردانو دغسې پګړۍ تړلې. د تاریخ کابینې وزیران اکثره علما دي. دغه مراسم چې د 14 تنو حافظانو د فراغت په ویاړ د شیخ منصور په دیني دارالحفاظ کې جوړ شوي وو. پکې د پکتیا مرستیال والي د عصري زده کړو ترڅنګ د دیني زده کړو پر لا پیاوړتیا او عامولو ټینګار وکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دیني مدارسو ټولو ستونزو ته به پر وخت رسیدګي وشي. د اسلامي نظام د راتلو سره د مدارسو د رونق څو چنده شو او الحمدلله د اسلامي نظام د ښه پلي کېدلو لپاره د مدارسو اهمیت په انتها ضروري ده. الحمدلله دا مدرسه امارت اسلامي په رسمیاتو کې ده.
فارغ شوي حافظانو وویل پخوا به دوی د دیني زده کړو حاصلولو پر وخت له بېلابېلو ستونزو سره مخ وو، خو د اسلامي امارت په راتلو سره یې ټولې ستونزې له منځه تللې. دغه راز دوی تړل شوی د ستار د ځان لپاره یو دروند مسؤلیت یاد کړ. سره دې نه چې دا دروند مسؤلیت دی، دې ته واقعا یو څه وارخطا هم وي چې موږ دا مسؤلیت تر نورو خلکو پورې ورسوو او دا د ځان لپاره یو دروند پیټی بولو. الله پاک به توفیق غواړو چې الله پاک توفیق راکړي چې په هر ډګر کې په ښه توګه باندې سرته ورسوو. مخکې د موږ غټه ستونزه دا وه چې زموږ په وطن کې امنیتي مشکلات وو. د امنیتي مشکلاتو له وجې نه زموږ ملګرو به ډېر تکلیفونه کول، خپل هېواد نه به بهر تعلیمات او دیني درسونو لپاره تللو. خو اوس الحمدلله یو امنیتي فضا راغلې ده او الحمدلله په خپل هېواد کې موږ ته دا زمینه برابره ده چې موږ دیني زده کړې ته الحمدلله مکملې کړي. د یادولو ده چې د شیخ منصور دیني مدرسې له دې وړاندې هم زیات شمېر حافظان فارغ کړي او دا یوه دوره فارغین دي چې ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کوي. ورځو پنجشنبې ته پنجشنبه د هود یعقوب د میاشتې 12مه نیټه. د پنجشنبې د ورځې مهم خبر دا و چې د ننګرهار ولایت استخباراتو او عدلیې رئیسانو د امنیت خوندیتوب په پار د املاکي چارو سمون په موخه د همغږۍ ناسته وکړه. د ننګرهار ولایت استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر او د عدلیې رئیس مولوي فاتح الله فاتح په جلال آباد ښار کې د رهنمایي معاملاتو، کورونو په کرایه نیولو، اخیستلو او پلورلو په موخه د معلوماتو ثبت او اخیستنې په پار د همغږۍ ناسته وکړه. دوی ویل چې د املاکو جایدادونو مالکین او د رهنمایي معاملاتو مسؤلین مکلف دي ترڅو د کورونو پلور، اخیستلو، په کرایه ورکولو او نور معاملاتو پر مهال د استخباراتو او عدلیې ریاست په جریان کې کړي. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمن اوریدونکو دا وه تېره اونۍ ورځنۍ خپرونه چې ما مطیع الله زکي درته د نورغه حقیار په تخنیکي همکارۍ وړاندې کړه. تر بلې اونۍ مو په بخښونکي څښتن تعالی سپارو. الله مو مل شه.